سلامونه د زنګوري تشریحي خبرونه د خیر اغلاست نن مو د انسان دقت د ساينس تر شا پټ رازونه سپیمرو آیا واقعاً د انسان فزیکی وده په اټلس کلنی کې په بشپړ ډول دریزي او کدا یازي یو افسانه ده راځي چې بل زینډه د په زړه پوري موضوع د ساينس پرانا کې وسیرو نو آیا د انسان قد واقعاً په اتلس کلنی کې ټکی په ټکی دریږي او قفل کیږي قد او لوړوالي ته خود د ټولو انسانانو عجیبه لیوالتیا وي دا یو ډیر عام باور دی چې ګواکې د اتلس کلنی ورسته د هډوکو او قد وده نوره قطعاً ممکن نه دی خو د دې موضوع تر شا د هډوکو او جینونو ساينس سوای راځي چې وګورو د نننی خبرونه اجنډا په دې ډول ده لومړی د اسیا سړینې قانون بیا د ودې د پلیټونو کړکی ورپسې د ولف قانون او بیا راغرونه د میخانیکی فشار تخنیکونه او په پای کې د ودې لپاره غذایی سنتوکي دا یو منظم ساينسي سفر دی لومړی برخه د 30 سلنې قانون د انسان د قد ارثي بنیاد د میډ لاین پلس طبي څېړنو ته پکتو راځي ساينسي حقایقو ته ځیر شو څېړنې یو حیرانونکي حقیقت بډاګه کوي د یو فرد د قد 80 لړنه په مستقیم ډول د ډي ان اے او جینیات لاره ټاکل کیږي دا لکه یو ارثي نقشه داسې دی چې لوراندې جوړ شوی وي خو پاتې شل لړنه یې بیا په چاپیریالي عواملو پورې تعلق لري لکه تغذیه او فزیکی فعالیتونه او دلته یو بل حیرانونکی شمیره شتون لري اوسو هو ساينسپوهانو د اوسو څخه د اردوسي جینونه کشف کړي چې د انسان د قد په ټاکلو کې برخه اخلي په دې خورن لویا او پیچلې ارثي شبکې کې د FGFR3 په نوم ځانګړي جینونه هم شتون لري چې په مستقیم ډول د انسانانو په هډوکو کې پر کارټلیج یا نرمو هډوکو اثر کوي دویمه برخه د ودې د پلیټونو کړکی او د هډیو په اوزدیدو کې د هورمونونو رول کله چې موږ د هغې پاتې شلو سلورو چاپریالي عواملو خبره کو نو تمرکز مو د ودې پر پلیټونو راټولیږي دا پلیټونه د پهو او لسانو د اوږدو هډوکو په ورستو برخه کې اغازانګړي سیمې دي چې نوي هډوکي او نرم هډوکي یا کارټلیج تولديږي په عادي ټولات دا پلیټونه د اترلس او شل کلونو ترمنځ تولګيږي چې ورسره د قد لوړېدل هم په طبيعي توګه دریزي خو دلته یو ډیره پزره پوری خبره شته د استروجن هورمون لوړه کچه د دې لامل کیږي چې د ودې د پلیټونو ژر یعنی د تلسو او شلو کلونو ترمنځ وتړل شي خو لبیلی خوا بیولوژیکی نظریاته دا پګوتا کوي چې کچېره د استروجن کچه ټیټه وساتل شي او د ټسټسټرون په طبيعي ډول ملاتړ وشي دا پلیټونه ممکن ډیر ورسته حتی د دروشت څخه تر 28 کلنی پورې خلاص پاتې شي دا واقعاً یو حیرانوونکی بیولوژیکی میکانیزم دی دویمه برخه د ولف قانون او بیا رهونه بیومیکانیکی عیارول حتی کې دا فرض کوم چې د ودې پلیټونه تلاش وې دي بیا هم د انسان د هډوکو سیستم یو جامد او بے حرکتو شی نه دی دا مونږ د ولف قانون ته رسوي دا قانون وایي چې هډوکي د اغو میخانیکی فشارونو پرواړ دیږي ځان عیاروي او بیا رغول کیږي یعنی هډوکي هر روز د فزیکی غوښتنو او فشارونو پر بنسټ خپل شکل او ځواک بدلوي دا په زړه پوری بیولوژیکي بدلو په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی هډوکو ته یو میکانیکی فشار یا واړې درزونه ورکل کیږي بیا بدن لاس پکار کیږي او په فعالیت توګه دا واړه زیانونه ترمیم وي او په پایله کې د هډوکو نوي انساج جوړیږي چې د پخوا په پړپله غشتلی او په نه شکل عیار شوی وي دا بلکې داسې د لکه یو زوړ دیوال چې نړیږي او پر ځای یو بل کلق دیوال جوړیږي څلورمه برخه د میخانیکی فشار تخنیکونه او د بیارغونه رستینی غویتن لیکونه راځي وګورو چې دا بیولوژیکی پروسس پر یشتینی نړۍ کې څنګه ښکاري د هالند خلکو ته وګوره دوی اکثرا په لوهارو چوکیو بایسیکل زغلوي چې د دوی په هډوکو ته اعظمي کشش ورکی او هډوکي خڅوي بل ورته په تنزانیا کې د مسای قبیله ده چې د دوی اوسط قد 8 فوټه او 3 انچو ته رسیږي د دوی پر لپسې کا خزونو ولو دود د په هډوکو کې همغه کوچنی درزونه رامنځته کوي چې بیا د هډوکو د بیا رغونې او ودې لامل کیږي نو د میکانیکی فشار ځینې ځانګړي تخنیکونه کوم دي په دې کې په لوړې چوکۍ بایسیکل چلول
د مسای قبیلې په خیر د خیزونو خوندي روټین د بیلګې په توګه 3 ځله خیز وهل په 3 پړاوونو کې د بدن د لاندې برخې لپاره تیز منډې وهل او په پړې خیزونه وهل شامل دي. د ټول فعالیتونه هډوکو ته پرلسی سیګنل ورکوي چې خپل ځان پیاوړي او نوي کې. پنځمه برخه د ودې لپاره غذایی سون توکي او د اړینو سرچینو چمتو کول. البته دا ټول میکانیکي فشارونه به هیڅ ګټه نه لري که چېرې بدن د ترمیم لپاره کافي مواد ونه لري. د بدن دغه ماشین سون توکو ته اړتیا لري. لومړی ویټامین ډي دی چې له لمره څخه اخیستل کیږي او د هډوکو د ودې لپاره اړین دی. ورپسې بورون دی چې له تورو ممیزو یا منقې او وچو میوو څخه ترلاسه کیږي او بدن د ویټامین ډي کارولو ته چمتو کوي. او خامخا پروتین او زنک چې په هګیو، غوښت او لبنیاتو کې موندل کیږي او د انساجو په ترمیم او د ټیسټاسټیرون په تولید کې کلیدي رول لري. خو بل پلو ځنې شیان شته چې باید پام ورته وشي. د سویا محصولات، پروسس شوي او چټ خواړې، خاوې مشروبات او د کافي خولو پرته بې حرکته زنده دا ټولو هغه څه دي چې کولی شي د ایسټروجن کچه لوړه کړي. د دې شیانو دوامداره کارول د ودې ککړیلي وخده مخکې تړي. نو ترې ځان ساتل هغومره مهم دي لکه د سمو خوړو خوړل. د دې ټولو ساينسي سرچینو څخه دا روښانه پایله ترسره کیږي. د قد اتیاس سلینا په مخکې له مخکې ټاکل شوی ارسي بیولوژي پورې اړه لري. خو هغه پاتې شل سلینا یو داسې برخه ده چې پرې عمل کیدای شي. یعنی که څه هم جینونه لویه برخه ټاکي، خو د هغه پاتې شل سل نظرفت بیا په بالکل په بیومیخانیکي فشارونو، هرې روزینی تغذیه او د انسان په خپلو عادتونو پورې تړلې دي. دا موږ له یوې خورا پاروونکې پوښتنې سره مخ کوي. آیا خلک واقعاً د خپلو چاپیریایي عواملو له هغه شول سلنې ظرفیت څخه پوره ګټه اخلي او که په ساده ډول پرایږي چې یوازې جینیات د دوی نهایي قد وټاکي؟ دا یو داسې فکر دی چې روښنا کوي د هډوکو ساينس څومره حیرانونکي او د انسان تر خپلې ارادې لاندې دی. د دې تشریحي خبرونه د ملکیه پارمو ډیره مننه.